यो عربو کې خود شعر و شاعری او د ادبیت شان ډیر اوچت بے حد ډیر اوچت عربو کې او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړول لن درته عربو کې دو جینا کوي داغي پلار شاعر او امرؤ القیس نامه او نور شاعرانو پاغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی خلق خو د امرؤ القیس چې د شهرت ډیر شوی دنیا بد د شعر ته غوږی خو دنیا بد د کلام ته غوږی خو دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوه دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اډو څوک په سړو کې نه اچي وې راځي چې مړی کو که خیال مو کې لکه مونږ خلکو چې په هیڅ صرف نه کوو پیسو د پاره مونږ سړی مړ کوو کور د پاره مونږ سړی مړ کوو ځمکې د پاره مونږ سړی مړ کوو اس پیسه مونږه سړی وجنو دا مرداری خو د پخوانه دا سره روانه نه کړ ایو طالب ما سره سبق ویل نو د دې کافرو ذکر راغی نو ماته وی چې زمونږ په دې مشرانو کې ګرته کافر تیر دي معلوم ټول د هغې اولاد یو کنه او چرته ځای په ځای سره نیکونه غر کر پر ټر نیکه دا ټول چرته مسلمان شوی دی او ویل زه اوس پوه شو مالولی ویل ما کې کله کله د خر رګ ټوپ وی د خر رګ را کې ټوپ وی نو ما وی چې دا چل څه دی خو نن پوه شم ویل مولوي صاحب چې زما مشرانو کې چېرته غټ کافر تیر دی نو د هغې یو رګ وی ما کې را روان نو دا د پښتنو کې چې د خر رګ ټوپ وی که نه نو څه اثر خو یې که نه خیال د امرؤ القیس ته سازش جوړ شو چې مړی کوي چې دا د خلکو روح ټول زمونږ طرف ته شي که خیال وکئ په قرآن کې دا قسمه سازش یوسف علیه السلام ته خپل وروڼو هم جوړ کړی خیال م راغی یوسف علیه السلام چونکې د پلار ډېر خوښ او بیا یې چې خوب ولیدو او پلار ته یې ووی نو دې وروڼو وی چې واه اوس خو یې لا خوب لیدلی دی او پلار ته وی چې انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین نور او سپوږمۍ او 11 ستورو ما ته سجده وکړه دا د پلار روح زمونږ ناړی او ځان ته کوي نو وروڼو یې سازش جوړ کو او دی بوتلو په کوهي کې واچو خیر که زندگی وا دا قصه به بیا درته چرته ویم اوس خو پورا اسلام را روان دی کېدی شي لوډ سپیکر هم بند شي جوماتونو وایي تشه خطبه به پکې د عربي وایي نورې خبرې به نه کوئ هغه تالی سټ مولیانې چې غوښتي هغې وله مشوره ورکړې ده داسې چې دا مولیان چپ شوي نی تاله خیر کېږي نه خیر خو به درته مولیان جوړ کړي د اسمان د طرف نه خیر به درته څوک جوړوي د زلزلو خیر به درته څوک جوړوي د سیلابونو خیر به درته څوک جوړوي دا ملک په یو قسم د خدای د قهر په لپیټ کې نه دی دا په مختلف قسمونو کې تاسو ولید هغه شپه په 5 بجې زلزله خدای وښوده درته چې د ناس په خوب وده په پالنګ کې بې اختیاره دې په بار سړک ته رایستی شم او خپله نامه در باندې اخیستی شم هغه پلیتو او هغه بېدونو هم یا الله خیر چغې ووالې چې خدای سره رابطه او تعلق بلکل نشته ښځې او نر سړکو ته او لارو ته راووت نو خیر دا د تالي سټو په لاس کې نه دی چې خیر څوک چاله جوړ کړي خیر د خدای په لاس کې او خدای خیر الله کوي چې مونږ هم څه خیر وکړو کنه خدای خو درته باران وکړي تا ته وایي ته پکې قلبه وکړه ته پکې تخم واچوه ته اوبهخوري کوه ته ساته څوکیداري کوه اله به فصل کېږي کنه
پتش باران باندې غنم کیږي، پتش باران فصل کیږي چې سو پورې تاسو لاس پنی وهلی. نو عزیزانو عرض میں داو چې خیر صرف داغه مالک حقیقی پلاس کې زما پسترګو سترګو کی کیږي. الله دې ما په دې نه ګناهګار او زما پسترګو سترګو کی کیږي. یو عظیم الطبعی په دې ملک، عظیم طوفان یا به زلزلی وي، بیګا د شپې 2 بجې زلزله بیا 2 ځل شوه، یا به زلزلی وي یا به داسې طوفان راشي لکه قرآن کې راغلی دی چې القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا سړی به وګوره چې د ملخانو غوندې په پاسمان کې الوزي، د آفت باغس. دا غرونه به وګوره چې د ډنډت شوی وړی په شان به پاسمان کې الوزي. خدای دې څه نشي کولی. کم زور دی چې خدای تعالی ونیسي هغه زور به تا بچ کی. چرته شته کم طاقت دی چې تا خدای ونیسي هغه طاقت به تا بچ کی. نو عرض میں داو چې دا شاعران را ټول شو، دا شاعر پس چل بوتلو چې راځه دلتا مشاعره ده تلې دی ورسره چې زنګل ته بوتلې دی رانیولې ویل که څه کوي، ویل وجنو دی. ټول خلق ویل تا مسخر کړي دي او زمونږ څوک نوم نه علي چې تا مړ کو چې دا خلق مونږ ته مخه وی چې ښه وی ښه ده وجنی خو مې وجنی، خو زما کور کې 2 لوڼه دي او زما یو سوال جواب باغ لونو ته ورسوه. ویل ډېره عربو کې د وفا د وعدې وفا ډېره زیاته وه. نو اوس خلق وی عرب داسې شو، عرب داسې شو. عرب زمونږ د وجه خراب. خالص عرب چې دي اوس هم ښه دي. زمونږ دا مبارک قدمونه چې ور اوږده شو نو مونږ ته چې ګوري هغې خراب شو. تاسو ته مې قصه کړې وه هغه پاکې نه پلیته ښه وه کړې مې وه. نو ښځه چې کور ناسته وه کمې ښځې به تې تپوس وکړو خورې دا ولې دی به چې ورته کنځلې وکړي هغې به هم چغې کړې چې تپوس نه تپوس ښه و تپوس نه تپوس اب هم سرسام شو. مونږ ته چې ګوري هغې خراب. په پاکستان کې د عیاشۍ اډې ورته چا جوړې کړې وي، چراګاونه ورته چا جوړ کړي، په 3 لکه روپۍ په ټپوسان او مارغان څوک خرڅوي، 400 پیم او د پوډرو ډیپوان چا کولو کړي او د هغوی ملکونو ته وړي. د هغوی ملک خو هېڅ هم نشته، خو چې څه ګندې تی وله وړې کړه. که هغه تباه شوم ستاسو د لاسه تباه شو. د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره ټول ملک د خدای په عظیم قهر اخته دی. یو څو کس بیا د ملک نظام او قانون هیڅ نشته. تاسو وګورئ قدم بیرته د ډمتوب دکان دی، قدم بیرته د دې کنجرتوب لیسن چا ورکړی دی؟ ډمې له د بدفعلۍ لیسن څوک ورکوي؟ ډمه له د ګډېدو اجازت څوک ورکوي؟ په چکلې باندې ټیکس چا لګولی؟ دا چا کړي؟ پخوا خو به خلقو د روا او ناروا تپوس د قرآن او حدیث نه کول. اوس د روا او ناروا تپوس چې دی پولیس تاڼې نه به کوي یا به ډپټي کمشنر نه کوي.
د میوزک سنټرو لایسنس چا ورکړ والکا چا چې ټټای جوړه کړي او ته په بورډ لګیا چې دې کې بدننه تشي ډکی متیازي کې تشي بنه کې تاسو په ایمان وای چې ډکی متیازي نمخ کې سړی نه تشي نه وځي تاسو خدا کار خو بم کړی کنو په 16-15 نه پويږي په ټټای بورډ لګېدل دی چې دې ټټای کې دننه غل بکې او متیازي بنه کې نو چې ته غلو تکینی متیازي بستا پلار بند د وی سی آر د دکان اجازت ته ورکړه ده چې دې کې خخ شیونه خرڅاوه خاخلی څوک د ایرمنډای د ډمې زامن چي دا د ایرمنډای د کچنو زامن دا خسیدونه لري وی سی آر کتو ده دی په خسیدونه ګور خسکار خو بالا جوړیږي چې دی یو شی بنیاد ختم کی شی بنیاد نہیں ختم ٹی وی ستا په کور کې پروت دی او وجه دی والا جوړ کړ چې جز په خسیزونه ګور کینا د پلشتي بچیا کنجرانم لا چرته خسیزونه کتل ته په خد تب په خګوره او خزه به په سنداګان للا به په سنداګان شرمېدل عمل کو بے غیرته کو گناہ د ملک د قانون دا گناہ زمونږ دا گناہ دا چا دا چې پرون غیر چاپیر ته ناستو اول خبره ته لبیک وی اول دې ته وګوره چې د خزه په شناختی کارت فوټو ضروری دی دا فتوا چا ورکړه چا دا فتوا ورکا د خزه په شناختی کارت فوټو ضروری دی ځکه چې دوی وای زمون خزه خو دنیا ولیدې دا بازي خزه دې پکې پټي ولې پاتې شي پرېدا چاولې او زما خزه چې فوټو لاله شي خو اول به کیمرامین ګوري کړ کیمرامین څوک خو ډبي کړ د بجلیګر مولا خزه به اول ډم ګوري کزون شناختی کارت ضروری نه ده سبا ز حج لا بوزم چې شناختی کارت نه د حج اجازه دوی نه ورکړي په دوی سیلای راشه د دې د کم کم غم علاج وکړي غرض دا ده چې اډو خزه پټه پاتې نشي تب څه چې ز شیخ ما یا ز مولا ما یا ز پردادارم ستا خزه تماشا به اول کیمرامین بیا په دې ملک شناختی کارت تاسو وګورئ څومره د بیرونی دنیا خلک چې دې ټولو شناختی کارتونه جوړ کړي دا د افغانستان مهاجر چې څومره راغلي تاسو وګورئ زرګونو پکې شناختی کارتونه جوړ کړي شناختی کارت دې څه شي اکم د ملک د بقا او دورانی دارو مدار په شناختی کارت باندې دی الله دې د خبر نه لمبیر او باسي چې دا عذاب چا راځي شناختی کارت صحیح تاسو کوم ملک د بار خطراتو نه بچ کړئ چې ګینې چا سره شناختی کارت نه وي نو پاکستان کې به نشي ګرځېدی پاکستان کې هغه د لچرې زامن ګرځي چې تاسو علاج نشئ کولی بلکې تاسو ناست یې د هغې په تالو روټۍ خورئ د هغې کیکونه او پستیانې خورئ پاکستان ته په شناختی کارت بچ کړئ پاکستان که بچ کیږي اب د محمد رسول الله په جوړ کړي قانون بچ کیږي پاکستان که بچ کیږي اب قرآن د ملک قانون کې دو باندې بچ کیږي پاکستان په شناختی کارت نه بچ کیږي خو یو مونږه یو ټول یزید لچا فتوی ورکړې وې چې امام حسین مړ کا
چا ور کړي؟ مونږ ور کړي. نو یو مونږ ټول تاسو شو چې دا او شرم شر چې دی بالکل جهاد اوس به مونږ چرته پیدا کو قاضي ابو یوسف. قاضي ابو یوسف غوندي مولا به چرته پیدا کو چې بادشاہ ورته راغی تپوس کوي د مسئلې چې جامعت فی نهار رمضان روزه میاشتا د ورځې می جما وکړه هغه ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین دو میاشتې به پرله پسې روزي نه فتوا ورکا سړی لاړو چې لاړو نورو قاضیانو ورته وی چې حضرت خطا شوې د کفاره کی ترتیب ده اول تحریر در رقبه ده مړی به آزادی مړی نو بیا به 2 میاشتې روزي نیسي روزي نشوي نیوي بیا بس پیتو مسکینانو ته روټۍ ورکړي. قاضي ابو یوسف ورته وی چې خطا نه فتوا می ټیک ورکړي اخو بادشاہ دې زرګونه مړیونه ور سره دي کوس می ورته له چې مړی آزاد کنو یو روزه هم نه نیوار ورځ به مړی آزادول او چې څه خوخه وابه کوله نه ار سړی ته به داغه د شان مناسب فتوا ورکه چې د 2 میاشتې روزي پرله پسې ونیسي او د ادملا ډوکه په ودر دیږي چې د بیا پروژه کې داسې کارونه کوي به کوم ځای نه مونږه قاضي ابو یوسف پیدا کړ مونږ خو خان خوي مولیانی خان خوي د خان او د غریب تنازع راشي او مال رااله مولا صاحب دغه سي چل دې زم خان خوي دا غریب غلق غریب هم لا چرته ملامت کیږي د خان په مقابله د خانانو تاریخ وګوره د نوابانو تاریخ وګوره زمون خر نشته او د دوی زرګونه جیره بزمکې دي د کم ځای نه راوړي او دا مغه دي چې چا په کعبه ډزې کړې وي چا په بیت المقدس ډزې کړې وي چا پیرنګیانو د پاره ځان نه هندوان جوړ کړیو چا پیرنګیانو د پاره دیری نړولې وي چا پیرنګیانو د پاره امیر امان الله کافر کړو دا مغه خلق دی امیر امان الله د کفر سکیم چا جوړ کړو په کم ځای کې جوړ دا خوراغه خلق دا امیر امان الله د کفر فتوی کم ځای تیار شي طریقه سوا مونږ نه خار تیر شي کنه مونږ نه خار څه خطا شي دار څه مونږ کړی دا زمونږ کرتوتونه دغه خلقو امان الله په یو خزا ډاکټرای لګلو د پاره کافر کړو بیا د خزو سال والته بیا چام اعلی حضرت تغږ نه کولو هاي ولی بیا نه کافر کول ممکن هغه خلق چې چا به پردې خزاولی د میړه تا خاون ته به کافر وي اوس مونږه ته وګوره د خزو منځ کې ناشتي خزو له لاسونه ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 3 کال عمر کې پردای خزه تلاش نه ورکړي مونږه دغه امبر سرو می خو سره په یو سیټ ناشتي کونسلرانی دوی دی را سره منبرانی دوی دی را سره وزیرانی دوی دی را سره په ایکسچینج کې راته دوی په 17 ناشتي دي په 18 راته دغه ناشتي دي 17 ډایل کا پتہ نه لګي घंटा پس به انکوائری आवाजو کې چا بوتلې وې کور دی وران شاه کور د میردین جماعت شت اور او بچرته یو ځای وخت تیرولې شي دلته د سنداګان ور سره په ایکسچینج کې کینولې دی دلته د جنکای ور سره کینولې 17 به څنګه اوچته اخبارونو کې اور پس راغې جی ایم صاحب تا اپیلو شو جی ایم صاحب تا
جی ایم صاحب په ټیس نه مس نشو د سکه خدای ته وګورئ. زما عزیزانو د هر څه مونږ یو سو پورې چې مونږه خپل ځان کې په خپل انقلاب نه دی راوستی د اسمان د طرف نه به آفت راځي انقلاب به نه راځي تباہی به راځي مونږ به غرقیږو ټول یا به سیلاب راځي یا به زلزلې راځي یا به طوفان راځي او مونږ به د ملخانو غوندې پاس الوزو. که د نوح علیه السلام د قوم غوښې په طوفان کې مارغانو خوړی شوې نو زمونږ غوښې هم په طوفان کې مارغان خوړی شي که نه شي خوړی. که 950 کاله یو قوم ته واش شوی یو نه منل او طوفان پې راغی 1400 کاله چې چا قرآن ته سپک کتلی دي په هغې به هم طوفان راځي په هغې به هم تباهي راځي. خفه کېږئ مه. که تاسو دا ووایئ چې مونږ جوماتونو ته ځو دا جومات دې زمونږ کفره وکړي دا جومات ته لا ځو څنګه چې جومات ته ځي الله دې د هغه نه ډېر ډېر ساته چې دا ډېر ډېر جوماتونو ته ځي. پېښور نه یو سړی تللی او کابل ته یو کوچي سره نوکرو منځونه به یې ډېر کول منځونه به یې ډېر کول نو څه موده پسې دا کوچي نه چیلی را پټې کړې کوچی ورپسې راغی غټ کوتک ورسره و چې غرب به شو دې دروازې له را پرېښوې راوځه خدای د خونه ورانه په دا ډېرو لمونځونو تا خدای تباه کړ ته خو به په لوړه او په سمه په مونځ ولاړ وې او ایله نتیجه دې دا وه چې راتلې چیلی دې را پټې کړې توبې وباسه په مونځونو هم څوک نصبر کي. ډېر لوی مونځګزار چې د جومات نه وځي ته یو سور لوټ خو د سلو ورته وغورځوه چې داسې غلي غوندې دی ورته وګو ته وغورځوه ته بیا د مونځګزار تماش پرېږده دا پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پیښه په دې نه کېږي انقلاب به راولې ځان کې کرانه وستو پاس نه به نه راځي. عزیزانو دا امرؤ القیس راونیو نو هغه ورته وی چې زما یو دوه لوڼه دي هغې ته به زما یو پیغام ورسوي ویلې بالکل وعده ده وی زما چې مړ کړي او زما کور ته لاړ شئ نو زما لوڼو ته به دا ووایي چې یا بنتې امرؤ القیس یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما اے دوو لوڼو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار د دې الفاظو دا معنا ده بس دومره زما لوڼو ته ووایئ نور تاسو خلاص. سړی مړ کو کور ته راله لوڼو ته په دروازه کې آواز وکړ چې یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما لوڼه یې راووتې او دا دواړه شاعران یې ونیول چې ویې نیول ولې په تاسو زمونږ پلار وجلی ورته مونږ ستاسو پلار کوم ځای وجلی مونږ خو یو شعر ووایي ستاسو په دروازه کې ویې نیو پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې ستاسو پلار ده وجلی جینکو ورته ویل مونږ سره دلیل ویلی ویل دوی یو شعر ویلی دی شعر دی دوی بیا ووایي نو اوس به خبره صفا شي. هغې وی یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما جینکو ورته وی چې دا نیم شعر دی دې نیم شعر سره بل نیم بیتاډو جوړیږي نه سوا د دې نه چې قد قتل فقاتلا لداکما شعر خو دوی دا ویلی یا بنتې امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتلا لداکما وی دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دې نه چې پلارم قتل شوی دی او قاتلان یې دغه دواړه ولاړ دي. کینی ویل دا شاعران دې ټول د عربو راټول شي او دې ړومبني نیم بیتي سره د بل بیت جوړ کي نو دوی خلاص کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دا دي
عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داسې خزو تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننوته بادشاہ یو وینځه وه هغې وینځې له د سرو زرو هار جوړ کړی او ډېره جوړه کړې سینګار کړې د خیال کړی دی چې یاره دا بادشاہ خو دا وینځه یې ډېره خوښه ده نو څه صفت یې د هغه وینځې کړی دی چې ګوره که څه یې راکړه بادشاہ دغې په مزه کې داسې مستو چې ده ته یې ډوم نه کتل شعرونه میرونه یې وویل که دې خیال کړي دا د پخوا نه دا قصه داسې را روانه د اخبار کې چې وګوري یو غټ سړی به هغه چا بل چا سره لګیایي نو دې ګیرو والا ته چې وګوره دوی به هسې خوله چینګه کړي داسې تاسو د اخبارونو کې روزانه ګورئ یو افسر به یا صدر صاحب به یا گورنر به که نه هغه به چا سره خبرې کړي نو ده ورته خوله داسې چینګه نیولي کتلي به مې تاسو څه شرمېدلي یو مونږه یعنې مونږه د دې قابل یو چې په دې ځمکه ژوندي وګرځو د دې قابل داسې سړی راکې شته چې هغه وایي چې یاره دا سړی که ژوندی پاتې شو نو ډېر بخي نه چې ما تاسو نه مخکې سیلاب یوسي او تاسو راپسې یوسي کار خلاص مونږ وجود چې دی دې خو وګورئ دا چواړیان چې پکې ګنګي اچي دې ته څه وایي دا سړک په غاړې چې دا څیزونه جوړ کړي ګټر دی که څه بلا ورته دې خوا وګورئ په ایمان یې ووایي چې دغه د ګنګۍ تالاوګی چې دی د چا پړه پروت دی یا د چا کور سره جوخت دی هغه له به ارام ورشي چا سره چې د غلو ډیران جوخت پروت دی نو مونږ خو د غلو ډیران یو د ځمکې له به څنګه ارام ورځي مسله خو دا ده چې مسلمان سړی په لار روان وي نو دیوالونه هم ورته دوا کوي په ځمکه چې روان وي ځمکه هم ورته دعا کوي ملایکې چې ورسره روان وي ملایکې هم وایي چې یا الله دله اوږد عمر ورکړه خدایه دی ډېر ښه لره خدایه دی آباد کا خدایه دی داسې ته په ایمان یې وایه چې مونږ په ځمکه روان وي دا ځمکه به څه وایي چې خدایه دا پلیت مانه لرې کا وایي به که نه ملایکې به وایي چې خدایه یو بد خنزیر روان دی مونږ ترې لرې کا زمونږ سره چې کوم ملایکې دي کرامن کاتبین چې زمونږ په اوږو ناستي دي دا ټوله ورځ زمونږ څه لیکي د ښي طرف ملایکو له چېرته لمبر هم راځي چې یو نیکي مو لیکي دا لمبر ورته راځي ټول هم دا د ګس طرف به لګیایي لیکل به کوي د ښي طرف غریبانې به وایي خدایه څه پلیت سره اټیک شي بیا د نیک سړي مرګ خو خدای باندې قسم اسمانونه هم پې جاړي سعد ابن ابي وقاص چې مړ شو رسول الله وی اهتز له عرش الرحمن نن د په مرګ د خدای عرش مجړ پیغمبر چې ویلي موت العالم موت العالم د عالم مرګ د عالم مرګ یا زمونږ غوندې عالمان چې مړه شي نو ټول عالم مړي مونږ خو خزلي یو کوړه کور چې سړی جارو کړي خزلې کور کې نه پرېږدي بارې غورځوي نو مونږ خزلې یو مونږ به خدای په جنت کې څنګه پرېږدي تاسو رښتیا ووایئ چې کور ته څوک خزلې نه نباسي کوړې خاشڼه سوټې دا کور ته نه نباسي نو که ته کور ته سوټې نه وړې نو تا سوټه به خدای خپل کور ته څنګه بوځي ته خو سوټه یې که نه ته د خپل ګریوان کې وګوره ته خو سوټه یې او بیا سوټ هم چېرته د سپي سوټه یې هغه بدبویه چې څوک در نږدې کېدی نه شي د غوا میخې سوټه خو بیا هم ښایي چېرته سپیا کې خو تې جوړې شي که تا به خدای جنت کې څنګه پرېږدي په کم فریب او دوکه کې پراته یې عرض مې دا و چې هغه ابونواس د بادشاه د هغې وینځې ډېر صفت وکړ هېڅ یې ورته ورنه کړ او نه ورته وکتل د ابونواس بار راووتو د بادشاه په دروازه یې ولیکل
چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا. زاع ضایع نه دی، ضایع شو او بس شو. شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاہ. کما زاع عقد على خالصا، لکه چې تا بس کړی دی دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې. وینځله څوک د سرو امیلونه ورچي، لکه تا چې د امیل بې عزتي کړې د وینځې په غاړه کې، داسې زما د شیرونو بې عزتي ستا په دروازه کې وه. سینتریانو وکته چې دا شعر ابو نواس ولیکه، لاړه دننه راپورټ وکړو چې ابو نواس خو داسې شعر ولیکلو. بادشاه الورشي راوینیسئ، چې راوینیو دی چې دننه ننوتو نو زاعا عین به چرته م که کتلی، عین داسې لاندې خپئ، ټیک ده داسې. نو دی چې ننوتو نو د دې عین نه لاندې دا خپه داسې میټاو کړه. نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړي نو پاس حمزه پاتې شي. خیال هم کړی وم پاس حمزه پاتې شي. چې ورننوتو بادشاه ورته دا څه دي لیکلي بار؟ وی څه مې لیکلي سر؟ وی لقد زاع شعري على بابل. وی بادشاه سلامت دی په خپله لږ وګوري. چې بادشاه د غصې نه راپاڅېد چې راغی عین نو حمزه کړی او د خو لاندې ته خپه والې وه. بیا دا معنا شو چې لقد زاع په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې، لکه خوند کړی امیل د سرو زرو ستا د وینځې په غاړه. عقل دې حد ته رسېدلی و د عربو. په دې خبره پوهېږئ؟ یعنې یو عین نخپې والو سره به دنیا په بله واړوله. دا د دې قماش دنیا او عرب موجود و، خو د قرآن مقابله چا ونه کړی شو. یو راپاسېد وی زه د کوم صورت مقابله کې صورت جوړ کړم؟ وی دې صورت چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اچھا راپاسېد والنساء ذات الفروج. بس خدای دې غرق کړه. دا څه د دې داسې مثال لکه رحمان بابا کلام نن 300 کاله مخکې تېر. پښتون دنیا به د عبدالرحمان بابا غوندې انسان پیدا نه کړي. پښتنو کې شاعران ډېر اوس هم پکې شته. شکل ته چې وګورې رحمان بابا غوندې یو بدمزاج او هغه دا ست شعر زده غوندې زه درته جوړوم. یو ورته وی دې پسې جوړ کړه چې سر زما سامان زما، سر زما سامان زما، زار شتر جانان زما، زار جانان زما، سر زما سامان زما. څومره اوچت کلام. سر او مر دواړه په یار قربان. د عشق تقاضا ده. سر زما سامان زما، زار شتر جانان زما، زار شتر جانان زما، سر زما سامان زما. دی چرگان زما گرزی پډیران زما، گرزی پډیران زما، چرگی دی چرگان زما. تاسو اوس په ایمان وای چې دا کجا سر زما سامان زما، زار شتر جانان زما او کجا دا. نو عرب به داسې فعل کېده د قرآن د اعجاز او داغه د شان مقابله کې. الله ورته وایي چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا عبدنا فاتوا بصورة من مثله. یوازې تاسو نه، ودعوا شهداءکم، خپل مشران ټول راوغواړئ، ټول عرب را جمع شي. وان لم تفعلوا، او که د قرآن مقابله مو نه کړه نو ولن تفعلوا، چرې به هم په آینده زمانه کې ونه کړئ. 1400 کاله وشو
د قرآن د یو ادنا صورت غوندي صورت چا جوړه. قرآن د حقانیت دلیل خود کلام د قرآن چې دی دا په دې دلیل دی چې دا د خدای کلام. خبرې ډېرې دي ان شاء الله. عزیزانو یو ضروری مسله پیښه شوه. دا زمونږ د دې جماعت د دې محراب شاته یو کور دی د یو بیبي چې دا کور هغه ټول یا نیم هغه وایي چې په څومره ستاسو کار کی دا دی جماعت سره زما د مور او پلار پاروا شریک زمونږ بالکل د دې محراب شاته چې کوم کور مونږه مستریان وغیرہ وغیرہ چې راوسته او سوچ هم ورته وکړ نو بله اس طریقه نه جوړېږي سوا د دې نه چې دا کوټه دا ټوله ډاګه کړو او هغه ځای هم پکې راننه باسو دا برنډه او دا حال او هغه ځای او دا ټول یو حال او بیا مخامخ داسې هغه دیوالونو غاړې ته یو ګیلري راشي دلته دې چت د پاسه یو چت بل واچولی شي او دې منځ کې ګیلري جوړه شي. تقریبا دې باندې 4-5 لک روپۍ خرڅ کړه. زه خو خپل ځاني نه چندې کومه نه مې دا نفس مني چې واچو ایماندارو جماعت له چنده دا کار زه نه کوم. که خدای په قیامت کې په دې راونیو چې هغه جماعت له چنده روپۍ چې اچولې وه نو خپل کور دې په څو جوړ کړی او جماعت له دې روپۍ که نه جي یا ډېر خلک ورپسې بدم وایي دا چغې وایي او خلکو غوږونه یې وخوړه او فلان دی. نو که زمونږ کور جوړیږي او مونږه داسې تندی نه ترش کړی لکه چې جماعت جوړیږي او سړی تندی ترش کی کړ یا په جماعت کې سړی ایمانداري او اخلاص ونه کړي دا ټوټه شوه که نه دا ټوټه به خدای جنت کې څنګه پرې. نو عزیزانو ما نه چندو کیسې شته او نه یو برادر دی چې هغه خپل حده پورې تقریبا 50,000 روپو واده ما سره کړی ده. باقی پیسو که تاسو کې څوک وي اوم داسې نه به چندې کوو نه به څادرې ګرځو نه به رسید بکونه چاپ کوو 2 لک روپۍ سره دست چې زمونږ لاس ته راشي 500 نه علاوه 1.5 लाख روپۍ چې نورې راشي نو بیا ورانوم نو بیا به خدای په خپل اسباب جوړوي او دا ټکې ماری ممبکې ماری داسې مې یو پوزیشن تاسو ته وښوده چې په دې زمانه کې یو زنانه را پاسېدل او په دومره عظیم فتنې وخت کې کور جماعت ته وقف کول دا د عقل نه بار خبره ده. خدای راستی که زه مکم چې کروڑ ځله ملا یم چې زه یم نشم کولی نو دا د عقل نه بالکل بار ده او ما ته یقین دی چې خدای پاک به نور اسباب هم ورته جوړ کړي چې د بار وفات میاشت راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منل چې دي هغه چراغان ته وایي هغه چراغان چې په اوټلو یې موکي چا کې چې دننه زنا او شراب څکلی کېږي اوټلو والا هم چراغان کړی چې نن عید میلاد النبی دی یا جشن میلاد النبی دی په اوټلو هم چراغان شي چا کې چې دننه زنا کېږي او دننه پکې شراب څکلی کېږي په بینکونو باندې هم چراغان کېږي په بینکونو چې چا کې دننه ټول نظام د سود دی ټول نظام په هغې هم چراغان کېږي چې
نن جشن میلاد النبی دے عزیزانو په صدر کې په کلب هم چراغان کیږي هغه کلب چې د جشن پاکستان په شپه باندې دوی پکې بربند ګډیږي او د ښځو پرتګونه یو بل سره بدل شي په هغې هم چراغان په پېښور کې کینټونمنټ بورډ والام په کابلای کې په خپلو دکانونو چراغان کړو چې جلوس برازي د بار وفات چې مونږ هم ورته چراغان هغه کینټونمنټ بورډ چې کوم د ظلم اداره ده په صدر کې سټیډیم سره غریب سړی د کبار بنین خرڅولو ته نه پرېږدي چا بېګاله پې بال بچ ته روټۍ وګټي غریب دکانداران دکاندارۍ ته نه پرېږدي چې د دوی کور ته دړی دړی چکه نه ایتلي او د دوی کور ته دوه دوه سیره شوده نه ایتلي او د دوی کور ته سیر سیر ملۍ نه ایتلي هغه د ظلم ادارې هم چراغان کړی په خیبر بازار کې په خپلو دکانونو باندې چې نن جشن عید میلاد النبی دی په سرکاري بنگلو باندې هم چراغان شوی هغه بنگلې چې پاس د رسول الله چراغان لګېدلی دی او لاندې پکې ښځو جینکو هلکانو سال جوړ کړي تاسو خیال را نو عرض میں داو چھے سو پورے اسلام د سادگاہ نامہ وا خو اسلام چه اوس معاملہ چراغانونو تلاړه خلقو دا خیال کړی دی چې په بار وفات کې جلوس وباسه او بیا څنګه جلوس وباسه په پېښور کې چې کوم جلوس وته پېښور دا جلوس د پېښور سیدانو باسي نو پریړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گنبد خضرا جوړ کړي او په بل ریړه کې د پیرانی پیر صاحب خبر جوړ کړي نو دا قوم دا بے ضمیره قوم دا بے غیرته قوم دا د اسلام نه لرې او باغي قوم دینه پس بم زه د پېښور په پښتنو او مسلمانانو باندې فخر کوم یا به ووایم چې دا یو باضمیره قوم دی چې کوم قوم د 12 په شپه باندې د کوثر نیازي تقریر ته ناست دا هغه کوثر نیازي و چې د رسالې ایډیټرو بوټو راوستو سړی ته جوړ کو ممبر کا او بیا د ټول پاکستان د مذهبي امور وزیر کړي اوه کاله د مذهبي امور وزیر په پاکستان کې د بوټو د مرګ نه وروسته جګړه د بوټو ښځې سره په دې رااله چې زمونږ کوم فنډ چې پروت دی زه به د پیپل پارټۍ چیرمین یم دا فنډ به زما په لاس کې هغې ورته ویل ښځه زه یم فنډ به ستا په لاس کې تاړو چیرمین نه په دې ورسره وران شو په پیسو هغه بې ضمیره اوس بیا ګرځي لکه یې سنډ وهي را سنډ وهي او چېرته غوړه دنباله به ګوري او پکې به ورټوپ کوي د پېښور خلک د هغه تقریر ته نه دا خلق دی دا بني آدم یو قوم چې دومره بې ضمیره شي دومره او نن ما ته بېګاره ته چاوي چې هغه په تقریر کې ویلي دي چې کم دی هغه اسلام چې راغی کم طرف نه را روان دی مال ورته وایه چې د کوثر نیازي په کور را روان دی ته هم اوه کاله د ټول پاکستان د مذهبي امور وزیر وې تا ولې نه راوستی چې ته په بل تنقید کې مونږ ګوګوان یو
مونږ وایو چې څه حق خبره یې وکړه، چې حق خبره یې وکړه، حق یې وایي. دا ځوړندول غواړي، دا ځوړندول غواړي چې پرون ټول ملک ستا په لاس کې و، ته ولې په ملک اسلام نه راوستی چې ته په بل تنقید کوې؟ خبره ده که اوبه زما لاس کې دي د اوبو کټوری او ته ورته تږې او ما در نه کړې او ته د تندې مړ شوې او زما د لاس نه چې کټوری لاړ شي او بل سړی بیا زه ورته وایم چې کم دي هغه اوبه راشئ دې ظلم ته وګورئ اوبه شته او سړی د تندې مري ولی نه ورکوي. تاسو به وایئ ما ته چې ستا په اومه پیړۍ یم نالت شه، ستا په لاس کې یو کټوری سړی در نه مړ شو، ته بل ته څنګه وایې چې ولې هغه ته اوبه نه ورکړه؟ تاسو هغه خلق یې خفه نه شئ، ضمیر نه لرئ، څه اصول نه لرئ، څه ذهنیت نه لرئ، څه عقل نه لرئ، څه فهم نه. عزیزانو دنیا کې چې د کوم قوم اصول نه قوم عمر له تباہی او ټکرې خوري. اگر مونږه عمر له به تباہی ډغرې به خوري. دا مې درته بار بار ویلي چې څو پورې قوم د قوم اصول د اصولو د جناب محمد رسول الله پشان کړي نه دي او دې ملک او دې قوم خاوره زکتا نو کمړم راشي په قبر مې متیاز تو پورې چې دې قوم خپل اصول جوړ کړي. عرض مې داو چې دین د جشنونو نامه نه ده. بیا په دغه ورځ لاندې سړي روان دي او په کیسهخانه کې پاس نه پې ښځې ګلونه راشي. مونږ او شیعو کې څه فرق پاتې شي؟ پیرانی پیر صاحب منل دې ته وایي چې د هغه قبر په ریړه کې کېده او په ټول ښار کې ګرځوه. دې ته پیرانی پیر منل وایي. دا روټي خلاص په پېښور کې دا د قبرونو حاصلات خوړونکي، دا قبرونو نه خدایان جوړونکي، دا الواخواره او تالي سټ چې دي دوی وایي دا دیوبندیان زیارتونه نه مني. دیوبندیانو غوندې ایمان به په ټوله دنیا کې پیدا نه کړي. دیوبند خو هغه ځای و چا یو قلعه او د هغې ځای نه به لندن ویشتی کېده. دا بریلیانو ایجاد چا کړی دی؟ زیارتونه نه مني. زیارتونه چا څوک مني یا پکې ناست دي که نه؟ څوک پکې بنګونه سکي، څوک پکې چرسونه سکي، څوک پکې صاحبه بر امام صاحب چې مني چې لاړ شي هلته جواري وګټي نو وایي الله لطیف کی بری، او چې جواری بیلی او راشي اوه بر امام گئے ہیں چورس مڑا بر امام کی تے انجے کدھر توتا دبایا چرتا تو تی خخ کڑے دے بر امام بری جواری بیلی تا سو زیارتو نہ مرے. زیارت منل دیتا ہوئی، زیارت منل دیتا ہوئی جدا لپنگان او لچگان راجمشی او ڈولکی والا مخی کی او شکور ور سرائی او پا دکان نو تیری گئی او ڈولکی آگا گئی او جنڈی ہی نیولی. صحیح نظام چې د ملک راغی بیا به ته جنډه څنګه لاس کې نیسې او په بازار کې به ډولکی څنګه غږی او بیا به د دوکانونو نه چندې هلې او بیا به څه چل دی د پلاني بابا عرس کومه دا به رانه څنګه وکړي. لاړه صاحبه وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. خلق مړشو اوس خو دې کا د ملک مشران څوک دي؟ خو یا هغه څوک چې د چا حکومت په لاس کې، یا هغه څوک چې څوک درته په محراب کې ودرېږي، یا هغه څوک چې څوک په خلوت کې ناستي، پیر صاحب، امام صاحب او برسر اقتدار صاحب. دا درې کسه د قوم او د ملک او د خلقو مشران دي. نو د حکومت
حال مو ګورئ د مصلی حال مو ګورئ په خلوت کې چې ناسته داغه حال مو تو ورشو ورته جی د زوی واده مې دی تاسو به مې بوتلی خو لګي تماشې ماشي دی پکې نو مناسب نه غنم خدوا راته وکي نو په خلوت کې در تلاسو چې الله دې برکتی الله دې اډمم برکتی کی چې کومه بستاد زوی واده لراي دا دعا تاسو خیال لرئ نو عرض میں دادا کہ معاملہ اور دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف سے آگ برابر لگی دین عزیزان د نمائش نامہ ندا پیرانی پیر دا ډیر لوی سره دا ډیر لوی ولی دا ډیر لوی صاحب کرامتو تقریر کولو د جمعې ورځ په منبر ولاړ د اسلام چې کومې ډوبې بیړۍ رئیس کی دي تاسو خدا مشوره کړی چې یاد یو لسمې ځوانه راوړه ښځې مو هم دا وایي ښځې مو چې چرګې لاندې هګۍ ږدي نو یولس هګۍ کېږدي نو دا یولسمه بچی چې دی دا یولسمې د ځوان نو چې یولس بچي راوځي نو یو چرګوټی یو چې چېرته سید لیور کې وایي چې دا د یولسمې د ځوان د یولسمې ځوان په نوم باندې دي چې چرګه چیلې الوا پراټې روټۍ څه ومنل او هغه چا وخوړه هغه د خنزیر نم زیات پلي ځکه چې نظر دا عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک که یو سړي برای راست د انسان په نوم باندې ګډ نظر کړ یا د خوراک څه شی نظر کړ یا بل نظر کړ هغه په بسم الله الله اکبر چې په لفظ لاوه ولا لیکم نه پاکي نن دا ټول پښتانه په دې قهر اخته لارای والی پیر بابا ګډ مې منله ګډ پکې واچل تلار شي دا پیر بابا ګډ دی دا ټول آرام خواره او مردار خواره مونږ هم مردار خواره ته چې جمعات لراوړې ما در نه تپوس کړی دی چې هلکه دا دې کوم ځای نه راوړي دی کړی مې دی